د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوي هبت الله اخونزاده حفظه الله ته په هغوی څخه هیله کوو چې د غونډې برخوالو ته خپله عالمانه وینا ور واوروي. نعره تکبیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. د دې جلسې او د دې غونډې قدرمن مشران حضرت شیخ صاحب او د هغه معاونان او په دې قدرمند غونډه کې قدرمن شیوخ کرام، علماء کرام، مجاهدین عظام او متدین او مخلص د ولس مشران او د اسلامی امارت محترم او قدرمن مسئولین او د افغانستان قدرمن او شریف او مسلمان ولس چې په دې جلسه غونډه کې شرکت لري، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو، د ټولو نه مخکې دا فتح چې رب جل جلاله یو عظیم انعام پر افغانانو باندې بالخصوص او پر عموم مسلمانانو باندې د دنیا رب جل جلاله وکي، د دې فتح او کامیابی مبارکي د دې غونډې ټولو شیوخ کرامو، مجاهدین کرامو، متدینو او مخلصو مسلمانانو ته وایم، د ټولو دې مبارک وي. او په دې فتح کې چې چا قرباني ورکړي دي د جهاد په دوران کې، د مجاهدینو او د ولس د شهیدانو د پاره دعا کوم چې رب جل جلاله دې جنت الفردوس ورکړي، الله دې شهادتونه قبول کړي. او د ټولو مجاهدینو او د دې افغانستان د مسلمانانو زخمونه او تکلیفونه دې رب جل جلاله په خپل حضور کې قبول کړي. او د دې افغانستان د متدین ولس په دې شل کلن جهاد کې بې ساري قربانۍ چې د مجاهدینو سره اوږه په اوږه باندې جهاد پر مخ بوتي او کامیاب یې کوي، ډېره شکریه ادا کوو. رب جل جلاله دې قربانۍ قبول کړي.
او د کومو شهداو او د دې متدین ولس د شهیدانو چې ایتمان پاته دي د رب جل جلاله څخه د ښه کفالت غوښتنه کوو پروردګار عالم دې ښه کفالت وکړي او الله جل جلاله دې اسلامي امارت او دغه ژوندیو پاته مجاهدینو او مخلصو مسلمانانو ته دا وس ورکړي او توفیق دې الله ورکړي چې د هغوی ښه پالنه وکړي او د دې غریبانو د دې کونډیانو د دې معلولینو چې په دې 20 کلن جهاد کې قسم قسم معلولیتونه یې په خپلو بدنو کې پیدا کړي دي رب جل جلاله دې ځینې قبول کړي الله دې موږ ته د دې د خدمت توفیق راکړي چې نور نو دا خدمت وکړو د دې د خدمت شکریا ادا کړو پر هغه چا دې رب جل جلاله عظیم رحم وکړي او الله جل جلاله دې قبول کړي چې د یو لمانځه وروسته مجاهدینو ته د کامیابۍ دعا کړي په ټوله دنیا کې چې هر چا زموږ د جهاد حمایت کړی دی په قول یې کړی دی په دعا یې کړی دی په اخلاقي لحاظ زموږ د جهاد حمایت کړی دی رب جل جلاله دې د دې جهاد د جهاد سره د بدر برابر کړي د ټولو څه شکریا ادا کوو ټولو مننه کوو په دې وروستیو وختونو کې امنیت خو الله جل جلاله ښه امنیت راوستلی دی ټول په دې قایل دي په دې وروستیو ورځو کې چې زموږ دا ولس د طبیعي حوادثو سره مخ شو لکه په پکتیکا او په خوست کې زلزلې وسوې رب جل جلاله دې و دغه کسانو ته دنیا او آخرت کې اجر ورکړي څوک چې متضرر شوي دي او الله جل جلاله دې ټولو ته دا توفیق ورکړي چې د دې خلکو چې په دې مصیبتونو کې راګیر سوه راګرفتار سوه چې د هغوی سره خدمت او همدردي وکړي مې په دعاګانو کې یېروئ مې په کومک او مرستو کې یېروئ دوې ګولې ډوډۍ یوه ګوله دوی ته پرېږدي یوه خپله خوري محترمو مسلمانانو ورونو علماء کرامو ډېرې ښې خبرې وکړې ښې توصیې یې وکړې د افغانستان د جهاد کامیابي یوازې د افغانانو دپاره ویاړ نه او دا یو اعزاز نه بلکې د دنیا د مسلمانانو دپاره اعزاز دی د روژې په اوایلو کې دا د دنیا مسلمانانو شیخانو ما ته د روژې مبارکي راستولې د روژې د مبارک سه شیخ صاحب دا د دې د خوشحالۍ چې دا دنیا په دې خوشحاله ده چې افغانستان کې مجاهدین کامیاب شوه او هغه د اسلام د عقیدې او د مذهب جماعت الله پاک پر قدرت راوستی په دې باندې دنیا ډېره خوشحاله ده ځکه اسلام چې دی مسلمانانو ته معلوم دی د اسلام مطالعه یې کړې ده د اسلام اخلاق د اسلام حکمونه ورته معلوم دي په دې باندې پوه دي چې په اسلام کې د هر چا حق پر ځای کېږي او په اسلام کې
د خلکو زندگی د امن او د سلامتیا ګرځي. د مسلمان د یو بل ته په مخامختیا کې دا پیغامي السلام علیکم دا د دې ساګایي راولي چې د اسلام دین چې دی دا د سلامتیا دین دی. هر یو بل ته وایي زما د خوا دې ته سالم یې. او بل د ایمان کمال په دې سره راځي چې د یو مسلمان د ژبې او د لاسه څخه خلک سالم شي. نو اسلام مسلمانانو ته دا تربیه ورکړې ده چې نه به په ژبه چاته اذی او تکلیف رسوي، نه به په لاس، او مال به هم محفوظ وي، عزت به محفوظ وي. د اسلام مسلمان ته دا تربیه ده. نو کله چې یو څوک د یو اسلامي شعار لاندې کامیاب شي خلک خوشحاله، په هغه شعار خوشحالي چې دې سړي خو دا شعار ورکاوه چې زه جهاد کوم د دې دپاره چې اسلام لوړ شي، د الله کلمه لوړه شي. دا یو واجب شریف شعار دی، یو واجب جالب شعار دی. نو خلک ډېر خوشحاله وي چې در دې شعار لاندې هغه جماعت مجاهدین کامیاب شي. ولې خدای امید وي چې اوس به دغه شعار عملي کیږي. دا جهاد خو په خپل نفس کې قتل العباد، تخریب البلاد، دا موږ ولې د 20 کاله کورونه نړېدله، انسانان وژل کېدله، خرابۍ رسېدلې. خو دا د دې دپاره وه دا ښهوالی یې په دې و چې د دې په پایله کې او په نتیجه کې به یو نظام راځي چې هغه به د اسلام نظام وي. الله پاک جهاد کامیاب کړي. اوس خلک ډېر خوشحال دي، په دې امید باندې دي چې هغه شعار چې مجاهدینو زمزمه کاوه یا بیا په خبرو په مذاکراتو کې ټینګار ورباندې کاوه چې اسلامي سوچه اسلامي شریعت، اوس د عمل ځای راغلی. اوس ټول په دې تمه دي چې دا اسلام به نو څه وخت راځي، دا شعار به کله عملي کیږي. د دنیا د حکومتونو خو اوس سیاست داسې رواني چې کم جماعت په قدرت کې دا بل جماعت د هغه یو ضد تګلاره ونیسي، خلک ورته رابولي. کله چې ځان هغه اقتدار ته ورساوه نور هغه خپل اقتدار په مخه بیایي، خپل راحت دی، خپل شخصیت دی، هغه په مخه ځي. و بیا مسلمانانو غم ورسره نه وي، او مسلمانانو څه بیا غافل یو شی هم نه عملي کوي. اوس دا خلک دې ته انتظار وي چې د جهاد په نتیجه کې چې هغه شعارونه ورکول کېدله د هغې اوس څه څرک لګېږي که نه. اوس په عمل کې د هغې پلي کول او عملي کول د مسلمانانو ارزو ده، هم د دنیا د مسلمانانو، هم د افغانستان د مسلمانانو، هم د هغو کسانو چې په دې جهاد کې بچان شهیدان سوه، کورونه خراب سوه، هغه په دې تمه دي زما د زوی قدرمندي ویني او زما د معصوم زوی روح چې په دې لاره کې ولاړی
او دا داسې قدرمنو چې رب جل جلاله ته دا وینه ډېره قدرمنده وه د دې الله جل جلاله قرآن پاک کې د عزت په کلمه باندې یاد کړی دی چې الله ستاسو عزتمن خلک نیسي چې هغه دا شهیدان دي. دغه د دې شعار لاندې و چې اسلام به راځي، شریعت به راځي، امنیت به راځي. اوس هغه د راتګ وخت دی. امنیت په خپل نفس کې امنیت د دې دپاره مقصود دی چې په امنیت کې هغه مقاصد چې د اسلام دي هغه پکې عملي سي، هغه موانع پورته سي. شل کاله مخکې په افغانستان کې یو چا د شریعت د دین خبره نسو کولی، هغه به یا مابس تتلی یا به شکنجه کېدی یا به وهل کېدی. د دې جهاد نتیجه دا سوه چې اوس هغه دعوت الی الله آزاد سو، شریعت ته دعوت آزاد سو، د شریعت حاکمیت ته لاره هواره سوه، موانع پورته سوه. اوس نو انتظار په کار نه دی چې فوراً پر دې مځکه باندې د الله جل جلاله نظام حاکم شي، شریعت راشي، لکه وعده چې سوې ده چې هغه عملي شي. د دنیا کافرانو زموږ سره جنگ پر مځکه باندې نه و، پر پیسو باندې نه و، پر یو شی نه و راسره جنگ. زموږ سره جنگ د نظریې جنگ و، د عقیدې جنگ و چې دا زموږ نظریه او زموږ عقیده خاموش کړي، دا د جهاد آواز خاموش کړي، دا د شریعت آواز خاموش کړي. هغه جنگ اوس هم پای ته نه دی رسېدلی، هغه جنگ روان دی، تر یوم القیامه پورې هم نه رسېږي. هذان یا خصمان اختصموا فی ربهم، دا دوه جماعتونه روان دي. نه زه دی پرېږدم چې دوی خپل قانون راسه نافظ کړي، نه دی ما پرېږدي چې زه خپل قانون شرعي نافظ کړم. دا زما او د ده مقابله به تر مرګه پورې، زما په نیابت به بل راځي، هغه به په دې مقابله کې سر ورکوي، زما په مقابله به بل راځي سر به ورکوي، بل به راځي. ما سالمناهم منذ حاربناهم، موږ د دې سره مسالمه نه ده کړې چې کوم وخت به جنګ ورسره شروع کړی دی، مسالمه مو نه ده کړې. یعنې هغه ټکي چې زموږ د دې په مابینځ کې د اسلام او د کفر مقابله ده، په هغه کې هیڅ قسم نه مسالمه کېدای شي، نه سوې ده، نه امکان لري. تاسو دا به پرځوئ. ګورئ دا د شریعت کلمه ډېره په خوله باندې ډېره ښایسته کلمه ده، ډېره وزنداره کلمه ده، ښه خوند کوي، خو دا به ورسره پرځوئ چې مقابله به کوئ، سختي به تېروئ، په ځان باندې به کفه نه اغوندئ. دا موجوده دنیا په اساني باندې ستاسو سره دا نه تسلیموي، ستاسو به اسلام راولئ او دی به راوله. در یو څه پورې خو هغه عملي شی قصاص و حدود دي د الله پاک، دا خو لا نه دي نافظ سوي. دا چې موږ هغه نافظ کړو نو بیا به د دې
عکس العملونه وغیره یا موږ خپل شریعت راولو او د دې عکس العملونه به نورونو زه خبره دا درته کومه چې زموږ سره خو د نصرت کوونکی یو خدای جل جلاله دی او د یو خدای جل جلاله رضا موږ ته مطلب ده نور دنیا د الله په مقابل کې موږ ته په هغو شیانو کې د منلو وړ نه ده چې الله پکې ناراضه کیږي نو الله پاک جل شانه به راضي کوو د دغه الله جل جلاله نصرت په غواړو چې دا نن یې په افغانستان کې دغه د دنیا مستکبر قوت مات کوي په منډه ولاړ په قطر کې مذاکرات شروع دا خبره نږدې سوه چې امریکایان به وځي په دې شرط به وځي په دې شرط به وځي ما په دې کې فکر بند و چې دا امریکایان خو به ځي خو که دغه امریکایان لاړ شي دغه نور یې پاته شي او دا بیا زموږ سره جنګېږي زموږ ته په میراث باندې یو جنګ پرېږدي بیا څو وخت موږ په خپل منځ کې دغه افغانان یې راته درولي وژنو یې سخت راباندې بوج وه هغه رب جل جلاله یو داسې نصرت واوستی چې هغه لا نه وه تللي زموږ خبره خلاصه سوه پروردګار عالم دا مسله ختمه کړه د افغانستان د مسلمانانو او د افغانانو وژنه په یو وخت کې موږ مقصود نه ده ګرځولې که مقصود وګرځو موږ د مسلمان وژنه موږ به پر قصاص که زموږ په عملیاتو کې مسلمانان افغانان متضرر سوي وي دا د یو جهاد په مقصد باندې و د دې کافر د لیرې کولو په مقصد باندې و چې دغسې یو فضا منځته راشي لکه دا اوس چې ده چې عامو مسلمانانو ته د امن یو فضا را جوړه سي په داسې حالت کې به تللي که دغه افغانان د دې سره په څنګونو کې ولاړ وه دا زه په یقین وایم چې د دې وژنه زموږ مقصود نه وه خو دوی سپر ګرځېدلي وه د هغو دپاره د هغو دپاره ځان سپر کړی و چې داسې وه چې کله کافر ولاړی زموږ هم دا عقیده وه هم د هغه شعار و د افغانانو وژل زموږ مقصود نه دي که لوی که کوچنی که ښځې که نرې زموږ افغانان دي موږ ته قدر لري کافر ته موږ قدر نه لرو چې کله دوی په شروع سوه چې وځي موږ پر خپلو افغانانو زور ولګاوه افغانانو راسئ اسلحې کښېږدئ جنګونه مه کوئ چې هر څه مو کړي دي دا تاسو ته معاف دي بس هم ډېر ظلمونه مو کړي دي په ټانګانو مو مجاهدین کش کړي دي پر سرو مو مرتیر کړي دي او ترې تم کړي مو هم دي یعنې داسې ظلمونه مو کړي دي چې په تاریخ کې به هم نه وي سوي پر داسې خلکو مو کړي دي چې هغه د مدرسې و حافظ و د مدرسې طالب و او داسې څوک اولیای کرام وه ځکه د مدرسې و د مسجد طالب چې ولي نه دی ولي ستنه دا ټول وخت د الله په ذکر باندې اخته دي دا د الله ذاکرین اولیا تا د ټنګانو لاندې کول خیر دی که زموږ شریعت دا حق راکوي چې زه عفو وکړم په دې عمومي مسایلو کې زما غاړې نه بندېږي زه عفو کوم علماو سره مې خبره وکړه چې تاسو هغه حق شخصي حقوق چې د دې خلکو شته هغه زه نه معافوم هغه حق چې ما ته شریعت را کړی دی په دې عفو کې هغه راکړي فتوا زه دا عفو کوم فتوا مو اخیستې ده اوس هم فتوا را سره دا عفو وکړه
کله چې د مجاهدینو جهاد لله فی الله جهاد که د دغه مجاهدینو جهاد و اخلاص ما ته اوس ثابت نشي یا هغه وخت نه وی راته ثابت شوی دا ګورې زه پر دې منبر په قسم باندې درته وایم زه یو شی ورځ په طالبانو کې نه تېروم ځکه زه مسلمان یم د آخرت فکر را سره دی د خپلې مسلمانۍ فکر را سره دی په داسې جماعت کې وخت تېروم چې هغه زما د آخرت دپاره په خیر که ما بل متدین جماعت صالح جماعت پر مخ د مځکې لیدای زه په دې طالبانو کې نه پاتېدم زه هغه جماعت ته تلم خو زه نه وینم دا د دې حقانیت و صالحوالي دا دی چې د دې اعلان سره یې سم بس هغه په عملي کړه عملي ده بیا به هم عملي نو دا زموږ د دې خبرې ثبوت و چې موږ د افغانانو قتل وژل نه مو مقصود و نه مو اوس مقصود دي نه مو دي مقصود که مو وژلي وي هغه به مو د یو عظیم مقصد په خاطر د اسلام په خاطر د یو عمومي امن په خاطر به لکه دا د الله جل جلاله حدود چې دا د یو عامه امن دپاره رب جل جلاله مشروع کړي دي امنیت رالی چې هغه مقصود د جهاد څه و اسلامي نظام په وظایفو کې په رأسونو کې په وزارتونو کې تر ډېره حده مجاهدین علماء کرام په ولایتونو کې مجاهدین علماء کرام د حکومت بدنه دا متدین خلک دي امنیت لکه چې د ښارو د عامو خلکو دپاره امنیت ضروري دی د حکومت د بدنې دپاره هم امنیت ضروري دی چې په حکومت په بدنه کې به هم داسې خلک وي چې دننه په اداره کې فساد ختم کړي رشوت خوري ختم کړي اور زورواکي ختم شي عدالت تامین شي انډیوالیزم ختم شي قومیت ختم شي منطقه پرستی ختم شي دا د حکومت په بدنه کې امنیت ضروري دی که په حکومت په بدنه کې امنیت نه وي رشوت خوري ده ځانځاني ده زورواکي ده انډیوالي ده قومي ده منطقه پرستی ده بیا دا نه دی دا حکومت نه دی دا امنیت نه دی دا د مسلمانانو په ګټه حکومت نه دی دا د یو شخصي خلکو په ګټه حکومت دی یو معامله ده روانه ده یو څو ورځې به دا ریاست وچلې سره چربي کې سره یو بي سي به پر خپله لار باندې د حکومت دننه امنیت ضروري دی تصرف الامام منوط بالرعیة منوط بالمصلحه دا ټول امام چې تصرف کوي یا د هغه نه راکښته د هغه ټولو تصرفات په مصلحت د امت پورې تړلي دي عامه مصالح به په نظر کې نیولي وي عامه مصلحتو دپاره شخصي مصلحتونه به نه وي شخصي مصلحتونه خو دا دي خپل زوی راوله په کښې دروایه ورور راوله پکې دروایه قوم راوله دروایه بل راوله دروایه دا هلته خپل کورکاڼۍ دې سره جوړه که عام مصلحت په نظر کې نشته دا خو دا مخکې حکومت هم نو خو امنیت نه و د امنیت د ثبات دوام دپاره دا شرط دی چې خواهشاتو پرېږدي ټول خواهشات به شریعت ته تابع کوي په ځان کې به هم شریعت راولي په خپله اداره کې به هم شریعت راولي په خپله کورنۍ کې به شریعت راولي که ستا په کور کې شریعت نه وي نو ته څنګه بیا دا دعوه کوې زه په دې ملک کې شریعت راولم که ستا په اداره کې شریعت نه وي
که ستا په بدن کې شریعت نه وي څنګه به دې دا دعوه خلک ومني چې زه په دې مځکه باندې د الله دین راولم شریعت راولم دا خو دروغجنه دعوه نو خو اول د ځانه شروع کېږي اول به زه پر شریعت باندې ځان برابروم داسې به نه کوم چې شریعت پر ځان برابروم چې زه کوم هغه شریعت دی یا زه به شریعت پر ځان باندې برابروم یعنی ځان پر شریعت باندې برابر شریعت ترازو ته به زه ځان وراچوم څنګه وایي شریعت څنګه زه وایم همدا یو چا څه یو مسؤل څه پوښتنه وکړه تعزیر ورکوي و دې سړي ته دا سړی بندي که دا سړی ووهه کوم سړی د بندي کېدو مستحق دی کوم یو د دې تیزې خبرې مستحق دی کوم یو د ترش تندي مستحق دی دا منازل د خلکو دا مراتب د خلکو په دې تعزیراتو کې دا تاسو ته معلومیږي دا چې د یو اسلامي نظام یو والي وي باید دا ټول ورته واضح وي چې پر دې طریقه باندې به کېږي دا خو نن د دې ملت د دې امت سرپرستي دا په غاړه باندې ولوېده ټول حقوق غواړي نر یې م غواړي ښځه یې م غواړي سپین ږیری یې م غواړي ځوان یې م غواړي عالم یې م غواړي یتیم یې م غواړي کونډ یې م غواړي او د دې حوایج به پوره کوي که سړی په خپل ځان اخته شو چې وارې زه خپل ځان وباسم یا وارې څه کوشش وکړم بیا به بیا وروسته کوم بیا دا امنیت ځي یعنی خواهشات کره د مخه شوه امنیت ځي په دې مخ کې اداره کې خواهشات حاکم و امنیت تللی و امنیت نه و د مجاهدینو په شعار کې بیا شریعت حاکم دی خواهشات نشته امنیت راغلی دغه امنیت که ثابت پاتېږي هغه په دې پاتېږي چې شریعت ورسره ملګری شي خواهشات پاتې شي نفسانیات پاتې شي هغه نفسانیات په دې پاتېږي دا شیخ صاحبانو تاسو ته وویل د خپلو عمراو اطاعت وکړي خپلو منازلو باندې د ولسوال اطاعت به هغه د ولسوال در حاکمیت لاندې هغه به کوي هغه په داسې حساب ورته ګوري چې د هغه د امیرالمؤمنین دی دا چې درته دی ولسوال به د والي والي به د وزیر بل به د بل به د مراتب یې مراتب بیا خطوه هم ختمیږي خواهشات هم ختمیږي او که دا بې نظمي سره شروع شو چارې وایي زه حاکم یم بل چا ته ضرورت نشته یو د یو په کار کې مداخله کوه بل د بل په کار کې مداخله کوه یو پر یو ځان باندې لوړوه بل پر بل ځان لوړوه یو د یو شکایت کوه بل د بل شکایت کوه یو د بل حسد سره رواني سیالي سره رواني په دې دنیایي امورو کې اختلافات سره شروع شي یو بل وژې سره وي لکه دا مخکې اداره کې شوه دا خواهشات په ګډ شو امنیت نشي راتلی دا امکان نه لري شریعت حاکمیت نو په دغه دوو جماعتونو باندې راځي یو د حاکمان چې پر اقتدار باندې دي یو د علماء کرام دغه دوه کسره پیوند وه علماء کرامو هغه شرعي احکام هغه شرعي اخلاق هغه د اسلامي نظام اخلاق داغو نصیحت وو داغو سپارښتنې او هدایات او د دې مسؤلینو د انحراف نه راګرځول او د تبذیراتو اسرافونو څخه رابندول په هر قیمت چې وي په تیزه لهجه په نرمه لهجه که علماو دا کار کاوه او حاکمانو استغنا نه کړه ښکاره د علماو څخه مستغني نه سوه او که دوی مستغني سوه دروازې د علماو څخه بندې کړلې په شواروزو یو عالم ملاقات نه سو ورسره کولی نی ورسره لیدلی سوی چې زه وخت نه لرم د حکومت په چارو کې مصروف یم یا داسې یم
دلته که د حاکمانو د علماو ترمنځ فاصله پیدا سوه بیا شریعت نه راځي. طالبانو چې کومه ذمهواري وه د جهاد ښه په همت باندې سرته ورسوله، قرباني یې ورکړلې، فدایي یې وکړلې، خپل په غوښو په هډوکو باندې د کفارو سره سخته مقابله وکړه. رب جل جلاله دې قرباني قبولې کړي د ټولو. ویې ګټي میدان د دې په ذریعه الله جل جلاله پته راوسته د دې د وینو په برکت. اوس چې د تنفیذ د شریعت ځای رالی، طالب نه په پوهېږي شریعت باندې، ملا په پوهېږي شریعت حکم ملا ته معلوم. ملایان به اوس د نظام سره درېږي، داسې اطاعت به دوی کوي چې په دې خپل اطاعت باندې به په عملي اطاعت به دوی ته درس ورکوي چې داسې اطاعت دی. دا زنه چې دا اوس د افغانستان د دنیا مسلمانانو اوس د افغانانو څخه هدایات غواړي، راهنمایي غواړي، خپله اخلاقي علمي راهنمایي. دنیا نن تاسو ته انتظار ده چې تاسو وپوښتنه پر وکړئ تاسو ښه یاست یا دغسې وکړئ یا داسې مه کوئ، په دې انتظار دي. نو علما یوازې دا نه چې په افغانستان کې به شرعي نظام کامیابه کوي، بلکې په ټوله دنیا کې به شرعي رهبري او راهنمایي دغه د افغانستان علما کوي. محاکمو کې به علما راځي، په وزارتو کې به راځي، په ولایتو کې به راځي، په ولسوالیو کې به راځي. زه خو داسې تشکیلونه به بیا دغسې غونډې به جوړېږي، زه به د دې غونډې څه تشکیل کوم چې دا دې دورې ولاړ شي، دغه مولوي صاحب دا مولوي صاحب دا مولوي صاحب دا دې په محاکمو کې چې دا مولوي صاحب دا مولوي صاحب دې په وزارتو کې ولاړ شي، زه دا تشکیل کوم. تاسو به عذرونه راته وایاست که بیا راسره منئ، راسره منئ. بیا ګورئ عهد به عهد وي، راسره منئ بیا در سره منم بیا. که تاسو نه راسره منئ په نامه قیادت، زه یو سیاسي مشر نه یم، زه یو رئیس جمهور نه یم، زه انتخابات والا نه یم، زه یو دروغجن مشر نه یم چې خلکو ته دروغ وایم داسې کوم داسې کوم داسې کوم، هسې خپل نوم و نښان دي چې په دنیا کې به ښه په عزت یادېږم. که ما مشر بولئ داسې به راسره کوئ د مشر په چې ما ول ځئ. که سپین ږیري شیخ صاحب ته مې وویله چې ته به ځې بدخشان ته، د کندهاره څخه به بدخشان ته ځې، یو مولوي صاحب مې راوغوښتي ما ته به کابل ته ولاړ شي په کندهار کې، داسې مرضي لرم صاحب لور مې هم ناجوړ ده، ما پر دغه چوکۍ کښېنه زه به استفتاء در څه وکړم، زه یو څوک مشخص کړم د یو کار دپاره چې ته به ځې، دغه څنګه دی، دغه عذر قابل قبول دی، تاسو استفتاء کوم مولانا صاحب استفتاء، داسې لږ کړی سکوت کړو ویا عذر یې نه دی قبول، نو چې نه دی قبول نو ولاړ شه، سهار ولاړ اوس په دلې ناست یو، نو بیا فتوا تاسو راکړئ. خو که دغسې وحدت نه وي د دې حاکمانو او د دې علماو، دا شریعت په دې علماو باندې راځي، علما به ورسره درېږي، علما به یې په راز کې وي. دا نور موږ عوام خلک چې یو، دا د ولس خلک چې یو، موږ به د دې اجرایه قوه یو، زموږ جهاد به دا وي چې د دې فیصلې به عملي کوو، زموږ دا جهاد. نو فیصلې به دوی کوي، حکمونه به دوی کوي، اجرات به موږ کوو، او که دوی فیصلې کوي موږ اجرا کوو یا دوی فیصلو ته نه پرېږدو. په محکمو کې سپارښتنه روان دي، د یو چا انډیوال بندي سي، د یو چا قوم بندي سي، د چا زورور بندي سي، د دې خوا سواستی دي سپارښتنه دي، هم مولوي صاحب بندي یې نه کړي، هم مولوي صاحب داسې نه کړي. زه خو د دې خواست نه کوم چې ما دې دا امتحان راشي، خو دا قاضیانو ته وایم وایم خوند دغسې عدالت راکوي لکه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې قاضي شرعي صاحب ته د یهودي سره د زغرې په دعوه کې ورغلی، او بیا فیصله هم په خلاف د حضرت علي صاحب وسوه،
یهودي وایي چې قاضي د امیرالمؤمنین فیصله زما په ګټه، ما زه خو د خدای سره نه غواړم چې ما محکمې ته کش کړي، او که دغسې امتحان په ما باندې راشي یا زما په مسؤلینو باندې راشي چې دغسې ورسره ولاړ شي محکمې ته، دا زما هدف دی. بس دغسې عدالت غواړم، رب جل جلاله دې راولي. عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په محبس کې ناست دی، بلا جرم شکنجه، وهل، زورول، نو خدا بشرا کې د دو د الله ترمنځ هیڅ حجاب و پرده نشته. رب جل جلاله شرا قبلی په یوه ساعت نه بلکې په یوه ثانیه کې به ټول امارت وغورځي. رب جل جلاله هیڅ قدر نه لري. رب جل جلاله بې نیازه خدای دی. که عدالت وو بیا به بقایي، او که عدالت نه وو ظلم پیدا سو، خودخواهي پیدا سو، مرګونه پیدا سو، انتقامونه شروع سو، بې له محکمې وژنې وسوې، دا ملک به تباه کېږي. دا د ظلمو سره بقا نه لري. د دې ظلم مخنیوی د علماو په حقاني فیصلو او د حکومت په صحیح اجرا باندې. داسې نه چې د یو چا د 500 روپو دعوه ده، د هغه شام وهل کېږي، سر یې وهل کېږي، د بل سړي بیا د 100 جریبو مځکو ده، هغه ته بیا څوک ځان نه کوي. هغه بیا سپارش لري، هغه بیا وایسته لري، هغه بیا ملګري لري. لکه مخکې نظامونو کې چې زورواکانو پر قدرت باندې منګولې شخ کړي وي، بدماشان ګرځېده. زه خبر شوی یم، یوه چا راته وویل په کابل کې یو بدماش دی ګرځي، کتارونه په پسې، دې ته مال کې تس نسې نیولی، زه یې نیسمه. دا خو دا ملت په زوریږي چې دا بدماش نه نن داسې په زري لښکرو کې ګرځي، په دې بازار کې ګرځي. هغه وایي دا خو هغه د پرون بدماش دی چې موږ د پښو لاندې کولو، بیرته په دې عمارت کې هغه بدماش را سربیره دی، د هغسې په غرور او په تکبر باندې ګرځي، داسې ګرځي را ګرځي. نور کوشش وکړئ، ظلمو ته نور قدرت مه ورکوئ، سره یو لاس سئ، سره متحد سئ، چې نور بیا د مردار خواره پر دې مقدس مځکه را نه سي. موقع مه ورکوئ. امنیت دی رب جل جلاله راوستلی دی. الفتنة نائمة لعنة الله على من ایقظها. فتنه اوس بیده ده، د اختلافاتو فتنه بیده ده، د وحدت اتفاق په ځای راغلی ده، امنیت راغلی دی. د خدای لعنت دی پر هغه چا چې نور دا فتنه راپورته کوي، بیا دا ملت تر پدره کوي، بیا جنګونه، بیا وینې تویوي. زورواکان مه پرېږدئ، مفسدین مه پرېږدئ، صفونه سه وباسي. په صف کې دا خلک مه پرېږدئ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خباله. دا خلک ستاسو منځ کې راوځي بغیر د فساده بل څه نشته. څه کوئ؟ د علماو سره مشورې وکړئ، د نیکانو خلکو سره مشورې وکړئ، د مدبرینو سره مشورې وکړئ، د ښو خلکو سره مشورې وکړئ، د بدو سره مشورې مه کوئ. او بد خلک مه ساتئ، تقویه مه ورکوئ، قدر یې مه کوئ. دا نن چې څه سلسله روانه ده، قدر و اعزاز دا کیسه، لکه دا شیخ صاحب وویله چې یو توبه ده، یو معافي ده. و ما معافي کړې ده. که هر مجاهد د نوي جرم څخه بغیر چې نوی جرم یې نه کړی، پر زاړه جرم یې کې وکړي، زه محکمه ورسره کوم، او محکمې ته مې اصول هم ورکړي دي، فتوا مې ورکړې ده چې دا که درلئ پر دغه شیانو باندې علما وایي محکمه داسې پر دغو دي. خو لیکن هغه دا عفه ده چې وژنو دي نه، پر هغه تېرو اعمالو باندې محاسبه نه در سره کوو. خو دا چې تا په څنګ کې را سره کښېنوو، یا ته زموږ مسؤلیت پر غاړه واخلې، په دې باندې به د دې شهیدانو ډېر زړونه، د شهیدانو د اولادونو به زړونه، د پلرونو به زړونه ودرېږي، مجاهدینو به ودرېږي. او بل دا تجربه سوي دي، احتیاط ورسره کوئ.
علما کرامو ته وایو خدای جل جلاله دې د دې سایې قبول کړي نصیحت وکوئ الدین والنصیحة نصیحت چاته موږ ته هم نصیحت ولائمة المسلمین د ائمه د مسلمانانو لپاره یو درخواست هم دا دی چې نصیحت موږ ته کوئ په هغه څه طریقه باندې چې هغه اثر پر مرتب شي یو داسې نصیحت دی چې په علانیه باندې د دې مسؤلینو په عیبو باندې خلک خبرول دي یا انتقاد دی یا اعتراض دی په علانیه من وعظ اخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانیه فقد شانه دا د علانیه وعظ چې دی دا بغیر د معیوبیت څه بل شی نه دی دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس راسټورې چې داسې دي ولې نه دي کړي امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي دا د شریعت خلاف دی امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي دا د شریعت خلاف دی دا خو ماته نصیحت نه دی نصیحت خو ماته هلته و چې زه ته سره یو ځای بس تا به ماته نصیحت کړی خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږي هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي نظام سست کړي بې اعتمادي راولي داسې یو فاصله معلومېږي لکه د علماو او د امارت ترمنځ یو فاصله موجوده ده علما وارونه کوي پر امارت باندې نصیحت پر سر سترګو قبول دي خو تاسو ته معلومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مجموع زوائد کې حدیث دی چې قاضي سلطان ته نصیحت کاوه تر لاس یې ونیسه هلته یوازې که بیا هغه شی ورته ووایه که ته په معصیت باندې امر کړې خو اطاعت یې مه کوه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق خو که چیرې ده معصیت کاوه پر هغه باندې صبر کوه